تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن دوشنبه د 2024 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده چې د چنګاښ د میاشتې ل 23 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس بي اس پختو څخه د نن ورځ لاند خبرونه اورئ. د تایلند د پلازمینې بنکاک په یو پاب کې د اورلګیدنې لامل لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. اوروژونکو شاوخوا نیم ساعت وخت ونیو چې اور تر کنټرول لاندې راولي، خو د اورلګیدنې د لامل په اړه لا هم پلټنې روانې دي. تایلند تر دې مخکې هم د ورته غمیزو شاهد پاتې شوی دی. په 2022 کال کې دغه هیواد په ختیځ برخه کې د موسیقۍ په یو پاب کې د اورلګیدنې لامل 14 کسان وژل شوي و. د استرالیا د بهرنی چارو او سوداګرۍ وزارت له سیمایزو چارواکو سره بیړنۍ پلټنې کوي څو معلومه کړي چې آیا د بنکاک په مرګونې اورلګیدنه کې استرالیایي وګړي هم اغیزمن شوي کنه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له متحده ایالاتو او ایران څخه غوښتي چې د جګړې نوې پړاو ودروي. د امریکا پوځ وایي چې نن سهار یې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر ایران دریم پړاو بریدونه ترسره کړي ترڅو ایرانی ځواکونه د هرمز تنګي کې پر ملکی سمندري کارکونکو او سوداګریزو بیړیو د شویو بریدونو مسؤل وګرځوي. ایران هم په جواب کې د منځني ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پر امریکایي پوځي اډو متقابل بریدونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والټرز د امریکا ای بي سي شبکې ته ویلي چې په هرمز تنګي کې بریدونه هغه اوربند له خطر سره مخامخ کوي چې 13 میاشت پرې هوکړه شوې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي او شاعر ګیلمن وزیر د وژنې 2 کاله پوره شول. راپورونه کوي چې د نوموړي د وژنې په تور 3 کسان نیول شوي، خو 2 تنه کسان لا هم نه دي نیول شوي. دغه د کورنۍ او د قضیې مدافع وکیلان وایي د پولیسو له لوري ورسره لازم همکاري نه کیږي او د قضیې په پلټنو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ګیلمن وزیر د شمالي وزیرستان د رزمک سیمې د اسدخیلو د کلی اوسیدونکی و. 2 کاله وړاندې په اسلام آباد کې ناپېژاند کسانو په هغه برید وکړ چې وروسته په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا د عدلیې وزارت په یو خبرپاڼه کې راغلی چې ظاهر قدیر د جمعې په ورځ د نیویارک ښار یوې فدرالي محکمې ته حاضر شوی و او محکمې پریکړه کړې چې د قضیې د اوریدنې تر بشپړېدو پورې به په توقیف کې پاتې شي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر په کینیا کې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته سپارل شوی او اوس د امریکا په یوې فدرالي محکمې کې د نشئی توکو د قاچاق او د وسلو اړوند جرمونو په تور له قضایي بهیر سره مخ دی. که د ظاهر قدیر پر وړاندې لګیدلي تورونه ثابت شي، ښایي له 10 کلونو بند څخه تر عمري بند پورې له سزا سره مخ شي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.